غرني صاحب د خبرو ډېره مننه د غرني صاحب د خبرو په رڼا کې زه وایم یو ګڼکپ په لاره تېرېده چې ویې کتل یو دوکان خالي پروت و هغه مالک یې هلته له چا سره په یو کتار متار باندې لګیا و ناست و ده چې دا دوکان خالي صحیح کړ او هغه ګلې څخه یې ولیدل یو شادو ناسته وه نو هغه شادو ته مخامخ ودرېده او نخرې ورته شروع کړې دی ورته غوږ وګورئ هغه شادو غوږ وګورئ دی پوزه وګورئ هغه شادو پوزه وګورئ دی سر وګورئ شادو سر وګورئ ده بیا په سترګو لاس کېښوده شادو په سترګو لاس کېښوده د ګله پورته کړه لاړو چې مالک راغی چې شادو ته وکتل سترګې پټې کړي دي ګله نشته او چوب ورسره لښته راواستله هغې ته یې ونیسئ ښه یې وځنډل چې ویې ځمبله بیا څه مونده پس دا غل په دې لاره تېرېده چې ویې کتل نه مالک هلته ګاونډي څخه نږدې دی او کتار متار مغول جنګ کوي او شادو ناسته د کلي څخه دی ورته بیا ودرېده چې ودرېده ورته نو دی چې غوږ وګورئ شادو غوږ وګورئ چې دی خپه وګورئ شادو خپه وګورئ چې دی سر وګورئ شادو سر وګورئ د سترګې پټې کړې شادو سترګې راوښکلې چې ما خو په دې وهل خوړلي دي پښتون سوشل ډیموکریټک پارټي مونږ عالمان یو مونږ تعلیمونه کړي دي مونږ د پښتنو وهل لیدلي دي مونږ د پښتنو ټولې ستونزې سره لیدلي دي مونږ خپل وطن تاریخ کتلی دی مونږ د دنیا تاریخ کتلی دی د تاریخ د علم په رڼا کې مونږ د پښتنو وکالت کوو او پښتنو د خپل علم او د پوهې په رڼا کې پښتون سوشل ډیموکریټک پارټي جوړه کړې ده او پښتون سوشل ډیموکریټک پارټي په هېڅ یو ملک کې ځان د رجسټر کولو غرض نه لري نه د انتخاباتو غرض لري نه پښتانه هېڅکله د پښتون سوشل ډیموکریټک پارټۍ بنیادي خبره دا ده چې موږ د ډیورنډ توره کرښه په هېڅ حال کې نه منو او د امو تر مارګلې پورې د پښتون نه بغیر بل هېڅ خبره نه منو دا د پښتنو جاګیر دی په دې باندې به د پښتنو واک اختیار وي نو غرني صاحب تاسو خفه کېږئ مه حوصلې لوی لرئ او پښتانه به خپل کام ته سیاسي پارټي جوړه کړې ده او داسې سیاسي پارټي چې نه الیکشن ته ودرېږي نه انتخاباتو ته ودرېږي نه خپله پارټي په یو ملک رجسټر کول غواړي پښتانه د خوشحال خان او د میرویس خان د غورځنګ په شان راټولول غواړي نو که خیر نصیب وي دا وطن به ازادېږي موږ به د خیر خبره کوو موږ به د علم خبره کوو چې لیکي بیا پښتنو له چل ورځي زه د خپل ملګري د خبرو نه پس اوس خپل خوږ مشر محترم شیر افضل خان بریکوټي صاحب ته خواست کوم چې راشي او چې څه یې په زړه وي تاسو ته ووایي ساوثمپټن څخه بریکوټي صاحب اول د سوشل ډیموکریټک پارټي چې دا د پښتنو یو غټ تنظیم دی او یو سیاسي نوم دی د دې تنظیم د مشرانو شکریه ادا کوم چې په دې پلیټفارم باندې هغوی پښتانه راغونډ کړل او د خپلو جذباتو د احساساتو چې کوم د پښتون په دماغ کې دي هغوی اظهار وکړو او کوي د موجوده زمانې مشر د پښتنو خان عبدالغفار خان بلا شبه دې مشر سختې تېرې کړي دي او پښتانه دې په دې خبره باندې ناز کوي چې که موږ سره د خوشحال خان خټک یا د شیخ شاه سوري یا د نور پښتنو نومونه شته نو زموږ په زمانه کې خان عبدالغفار خان زموږ مشر د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر مولانا عبدالقادر دا ویلي وو چې موږ به په لکاو په زرګو موږ به د یو بل سره اختلافات دي موږ به د خپل طبیعت په لحاظ باندې مشر نه منو خو زموږ مشر خان عبدالغفار خان دغه خان عبدالغفار خان په 1964 کې 1964 کې په لندن کې زما مېلمه پاتې شوی دی زه د دې خبرې اظهار د خپل تعریف لپاره نه کوم 30 ورځې یوه میاشت زما سره پاتې شوی دی ما د هغه خدمت داسې کړی دی لکه یو بچی چې د خپل پلار کوي زه د 3 ورځو یا د 4 ورځو خبره نه کوم یوه میاشت ما باچا خان سټډي کړی دی د هغه خوراک د هغه عبادت د هغه کېناسته پاڅېده د هغه خوب ما دا احساس دی زه د دې ګواه یم چې د باچا خان امر خوددار سره ما نه دی لیدلی او نه به پیدا شي
یو وخت داسې راغی چې ما هغه کټ نه پاسېدو ما هغه ته پیزار سماوه هغه زما د لاس ونیو چې پښتون ټیټېدل زه نه غواړم دا پیزار ماته مه داوه اول خپل مشر نه پېژنم او بیا زه د دې خبرې باندې ډېر خوشحاله یم چې نن موږ په ازاده طریقې سره د باچا خان ذکر کوو د پښتنو د خپل تهذیب ذکر کوو د خپلې ژبې ذکر کوو خو په سطحه زمین کې یو شی شته هغه زموږ سره افغانستان دی دا یو آزاد ملک دی ټیک ته موږ پښتونخوا صوبه شته دی په پاکستان کې دننه ده هغه زموږ خپل ملک دی د پاکستان طرف یې موږ غواړو خو یو آزاد ملک هم الله تعالی پښتون قوم له ورکړی دی هغه افغانستان دی افغانستان حالت خراب دي یو طاقتور حکومت باغې باندې رانغی چې موږ د هغه کار وینو موږ هغه په تاریخ ولیکو موږ د احمدشاه ابدالي قصه اورو موږ د میرویس خان نیکه قصې اورو موږ د خوشحال خان خټک قصې اورو خو موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې حکومت ونه لیدو چې هغه راوځي او د پښتون قوم دپاره یې په ډاګه خبره وکړو چې دا قوم دا ملک خالص د پښتنو ملک دی او په دې کې ګوره احمدشاه ابدالي وایي چې که هر څومره د دنیا ملکونه زیات شي ډېر شي احمدشاه دا شعر چې کوم دی د ابدالي شعر دی بادشاه دی لیکن شاعر هم دی وایي که هر څومره د دنیا ملکونه ډېر شي زه به هېر نه کړم ستا ښکلي راغونه او بیا دویم وایي د دهلي تخت یې رومه چې رعایت شي د خپلې پښتونخوا دغه رسوي او په دې باندې زما دا تقریر ختم دی خلک به هم نور زما نه وروسته تقریرونه کوي